د ستوري راډیو ټلویزیون درنو پتمنو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم. دا د نن شپه یو ځل بیا د خپلې ګرانې همکارې صدف ځواک سره یو ځای د یو سندریز بنډار سره ستاسو په چوپړ کې حاضر یو. زمونږ د نن شپې میلمه د پښتو ژبې ډېر ځوان تاند سندرغاړی ښاغلی سلمان احمد خان زموږ سره په خپرونه کې میلمه دی. سلمان احمد خان چې دی د هیواد نه بهر شپې سبا کوي نن سبا او ډېر خوږ غږ لري، ډېرې ښې سندرې جوړوي. د ده سره به خپل بنډار جاري ساتو انشاءالله. د خپرونې په ترڅ کې به د ده نه زمزمې اورو، سندرې به ترې اورو. زه به تر هر څه د مخکې خپلې همکارې ته هرکلی ووایم صدف ځواک هرکله راشي، په خیر راغلې. ډېره زیاته مننه کوم ستوري صاحب. زه هم په خپل وار سره سلامونه او پښتنه مینه وړاندې کوم د ستوري راډیو تلویزیون ډېرو قدرمنو اوریدونکو ته. د نن ورځې ادبي بنډار ته په خیر راغلی. خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به پر تن ولرئ. ډېرو قدرمنو اوریدونکو، نن یو ځل بیا د تل په څېر له یوه نوي ځوان شخصیت سره ستاسو د کورونو میلمه یو. هیله لرم چې خپرونه کې را سره تر اخره پاتې شئ او زموږ قدرمن میلمه په خپلو کمنټونو سره ونازوئ. را به شو دا چې سلمان احمد خان څوک دی، له هغه څخه به یې واورو. سلمان صاحب خپرونې ته په خیر راغلی. ډېره خوښه یم چې زموږ بلنه مو منله او خپرونه کې مو را سره ونډه واخیسته. سلمان صاحب خپرونې ته په خیر راغلی او ډېره خوښه یم چې نن ورځ زموږ سره خپرونه کې او زموږ بلنه مو منله. ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته په خپل پروګرام کې بلنه راکړه او د کتونکو نه هم ډېره مننه چې موږ ته ناست یو، موږ اوري له تاسو هم. او سلمان صاحب که ستاسو خوښه نو په لنډ ډول به موږ ته ځان را معرفي کړئ. ضرور. زما څنګه چې تاسو ته پته ده، زما نوم سلمان احمد خان دی او د 400 د سیمې سره تعلق لرم او دا وخت چې کوم دی دوبۍ کې ژوند کوم. لنډه دې خلاصه کړه سلمان احمد خان صاحب. جی څونه سبق دی ویلی دی په دې سره یاره جی سبق خو ما ډېر نه دی ویلی. سیول انجینرینګ مې کړی دی او دا وخت دوبۍ کې یو کمپنۍ کې کار کوم نو بس ښه دی، هغه وخت پکې تېرېږي. دې سره سنګینګ هم کوم، څه لږه ډېره شاعري هم کوو. نو بس دغه د ژوند مصروفیات دي. نو دغه د ژوند مصروفیات دی، خدای پاک همداسې روان او دوام لره. موږ سره موږ اورېدونکي هم یو ځای شوي دي، تاسو ګوري مو ویني مو او کېدای شي چې د کمنټ له لارې تاسو ته خپل پیغامونه د سره شریک کړي. سلمان احمد خان صاحب، ستاسو تر څو چې ما ته پته ده غږ هم ډېر ښکلی دی، ښه شعرونه انتخابوئ او هغه په ترنم کې او په میوزیک د سازونو سره شریکوئ وایي. دا راته وایي چې کله هم دا شوق پیدا شو چې تاسو سندرې ووایئ یا فرض مثال دغه شعرونه چې دي دا زمزمه کوي، کله هم شوق پیدا شو؟ خپل آغاز هم کله کړی دی سندرو د ویلو؟ یاره جی دا شوق چې کوم و دا زه په شپږم جماعت کې ښه جی نو زه چې شپږم جماعت کې شوم نو دغه وخت کې زمونږ په سکول کې یو داسې ماشوم لګېدو چې هغه دعا ویله، لب پې آتی ہے دعا بن کې تمنا میری. نو دې دپاره زمونږ یو ټیچر و، هغوی سب ماشومان راټول کړل. هغه ماشومانو کې یو زه هم وم او دغه کې بیا چې کله ما هغه دعا وویله هغوی ته نو هغې پکې زه سلیکټ کړم او تقریبا 15 کاله مسلسل ما هغه سکول کې دغه دعا ویلې ده. دې سره داسې نعتونه ویل او داسې ملي نغمې. نو بس دغه د ماشوموالي نه زما شوق و او بیا شاعري چې کوم دی نو تقریبا 2 کاله وشو چې کله مسافر شوی یم نو د مسافرۍ کې د سړي دغه طرف ته خیال شي نو شاعري مې دغه وخت نه شروع کړې ده. جی ښه، ستا نه به شاعري مه اورو ځکه چې ته ماشاءالله شاعر هم یې او سندرغاړی هم یې او خوږ اواز هم لري، دکلمې هم کوې. ما سره ستا ډېر شی دکلمې او دغه هم پراته دي انشاءالله چې په هغې باندې هم دغه کوو، دا اورېدونکو سره به یې شریکوو. نو صدف که تاسو څه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ د ښاغلي سلمان احمد خان نه
خپله پوښتنه دغه کوي بیا به موږ دا کوم اورېدونکي چې را سره یو ځای شوي دي د هغې کمنټونه به ووایو چې هرانه تېر نه شي مهرباني. سمه ده ستوري صاحب، ما له سلمان صاحب څخه دا پوښتنه وه چې تاسو چې لومړی شعر ولیکلو تاسو په دې برخه کې چا سپورټ کوئ؟ جی دا زما یو ملګری و او چې کله ما شعر ولیکو نو ما هغوی ته ولیکو ما ویل دا څو شعرونه مې لیکلي دي ما تاسو وګورئ نو هغوی کافي دا راکړو ما له په هغې باندې او د هغې نه ظاهره خبره ده سړي ته یو حوصله میلاو شي او نور خو هم د هغې نه ښه شعر ولیکي بیا نو بس دغه ځای نه ما سټارټ اخیستی او داسې ورو ورو لګیا وم درمیان کې خو مې اوس ډېره وقفه هم کړې ده ځکه ذهن منتشر شي نو بیا شعر نه لیکلی کېږي نو بس دغه زما سټارټ و تقریبا 2 کاله مخکې. نو که چېرته دلته د دې په ځای چې تاسو سپورټ شئ په تاسو باندې انتقاد شوی و آیا تاسو به دغې لړۍ ته دوام ورکړی و یا که هملته مو ختموله؟ نه ضرور زما خپله دغه کوششونه دي اوس هم لګیا یم چې څومره مونږ پښتو ژبې دپاره خدمت کولی شو اصل کې زما کوشش دغه وي چې زه یو ښه څیز ووایم که هغه په ترنم کې وي او که لیکلي وي نو زه یم چې ښه څیز ولیکم نو چې څومره مونږ د پښتو ژبې دپاره کار کولی شو نو هغومره لکه زه خپل کوششونه کوم لګیا یم او داسې د فیملی د طرف هم لږې مسلې وي بعضې وخت انسان ته چې کله ته بېکاره څیز وی نو زه یم چې ما باندې هغه خپله فیملی باوري ده اعتمادي ده چې زه ښه څیز ویم نو هغوی را باندې دا منع نه کوي که نه چې تاسو دا مه وایئ حالانکې تاسو ته به پته وي زموږ پښتنو معاشره کې دې څیز ته ډېر بد کتلی شي د کومې سندرې مونږ وایو او تاسو به کتلي چې خلک دې خلکو ته ډېر په سپک نظر ګوري خو زه وایم چې دا سوچ په بدلو دا په داسې دغه کې بدلو چې کله مونږ په سندرو کې یو پیغام راوړو خلکو ته او یا یو ښه څیز راوړو مخې ته که هغه روماني او که هغه د قام دپاره څه پیغام وي هغې کې نو زه یم چې دا خلک په دې سره لږ کلوز شي که نه او بالکل دا مسله خو ده بس خدای دې تاسو ته توفیق درکړي چې دې برخه کې نور هم لاسته راوړنې راولګئ. ډېره زیاته مننه. ستاسو موږ سره د کلمې شته دی په هغه کې په خپرونه کې نو که خوښه دي زه یو لنډه شانې د کلمه ږدم بیا وروسته موږ راځو د اورېدونکو لیدونکو دغه کمنټونو ته هغه به ولولو او هغې ته به بیا تاسو خپل جواب ورکوئ سمه ده که ضرور رایا کټول شپه می جانې ماس خور کا خدای رایا کټول شپه می جانې ماس خور کا د ناکام عشق خاتمه می جانې ماس خور کا د ناکام عشق خاتمه می جانې ماس خور کا یوا د رزق ذریعہ بل جذبه د ایمان کوټر اساسی په باجا می جانې ماس خور کا یو شیبا می پر باب کې حمد وغږو یو شیبا می پر باب کې حمد وغږو وای زبیا وای زبیا یو شیبه می جانې ماس خور کا د ناکام عشق خاتمه می جانې ماس خور کا
پلار د پنشیر و په وږمه مې فاتحه لوستلا طالب ولاړو په طبله مې جانې مسخور کا نه هره شپه وایه ولور مې په سنګل ودوا نه هره شپه وایه ولور مې په سنګل ودوا سخته یخني سخته یخني وا په یوه مې جانې مسخور کا د ناکامې شپه خاتمه مې جانې مسخور کا حیا متلا خلکو زما په ایمان شک کولو پخپل ماته دروازه مې جانې مسخور کا کاروان مومند نور یې مخ د پتول مر تورو کاروان مومند نور یې مخ د پتول مر تورو د خپل غزل د خپل غزل په آینه مې جانې مسخور کا د ناکامې شپه خاتمه مې جانې مسخور کا که نظر وکړي په مخ د درس جهان سو بل بنوي ښکلې یاره ستا په شان سو مونږ د پړي سر نیولې مخکې درومو رانه پټ کړي شا په شا باندې وخان سو دا چې ځای په ځای په لارو کې لوټ کېږي تپوس وکړئ چې سالار دی د کاروان سو په جړا جړا په نرمو شونډو وایي ستا د قبر په خازو باندې قرآن سو دا خو زه لیونی شوی یم یارانو دومره نه کوي په چا پسې ارمان سو راشئ وګورئ دا دواړه په محشر کې چې کاروان مومن نیولی له ګریوان سو که نظر وکړي په مخ د درس جان سو بل بنوي ښکلې یاره ستا په شان سو بل بنوي ښکلې یاره ستا په شان سو بل بنوي ښکلې یاره ستا په شان سو ډېر ښکلی غږ ښکلې سندره صدف سندره دې خوښه شوه او بالکل ستوري صاحب واقعیت سره چې سلمان خان ډېر ښکلی اواز لري سلمان دلته د انټرنیټ څه ستونزه کله کله وي که زمونږ همکاره چې دا په کابل کې ژوند کوي زه دلته په پېښور کې یم تاسو په دوبۍ کې د ځینې ځایونو انټرنیټونه قوي وي د ځینو لږ کمزوري وي نو په بخښنې سره که اواز کله کټ کېده نو موږ د دوستانو نه هم دغه بخښنه غواړو دلته موږ سره ځینې دوستان ملګري شوي دي د هغې نومونه به اغلې صدف که تاسو ګورئ تاسو شروع کوئ بیا به درسره زه همکاري وکړم ستوري صاحب که تاسو د پیام کمنټونه ووایئ ځکه چې ځینې کمنټونه له ما تېر شوي دي د انټرنیټ له وجې لږ څه سلو ده نن نو تاسو مهرباني وکړئ کمنټ ووایئ زمونږ سره اولنی کمنټ چې دی د هغه د ارمان موسی دی ارمان موسی لیکلي چې السلام علیکم او ستړي مشئ سلمان احمد خان خپل یار ته ډېره مینه او ډېر خوشحاله شوم چې ستاسو سره مرکه یې را جوړه کړې ده نو ارمان موسی صاحب تاسو نه هم مننه کوو چې زموږ خپرونې کې شرکت وکړو موږ سره ملګري شولئ او د خپل یار غږ هم هغه دی په ژوندۍ بڼه واورېده ډېره مننه ارمان موسی صاحب بیا لیکلي چې خپله یاره غوږونه مو ستا د غږ په تلاش دي موږ هم د غږ په تلاش ناست یو سلمان احمد خان نه به خوږې خبرې اورو خوږې سندرې به ترې اورو
او خواږه شعرونه به ترې اورو. محمد عوض افغان را سره ملګری شوی دی، لیکلي دي چې سلامونه ستوري صاحب ته، اغلې ځواک ته، قدرمن سلمان احمد خان ته، د ستوري راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. زه عوض افغان یم، ستاسو خپرونه په کندوز ولایت کې په مینه اورم. په خوږو 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 خبرو کې د خپل کلم او ما لوستلي ادبیات دي او ښځیات دي. نو دا به بېرته تاسو ته ځواک خپله جواب درکړي. ارمان موسی بیا لیکلي چې غږ دې صفا راځي خپله یاره ښکلی خوږ را باندې لګي. نصیر خان مومن، بخښنه غواړم، نصیر خان مومن دغه کړی دی، دا میسج را لیکلی دی او لیکلي سلام نصیر خان مومن یم، د کوزي پښتونخوا نه خپرونه مو په مینه اورم. وعلیکم سلام نصیر خان مومن، د هر کله راشي او زموږ خپرونه ستاسو په خدمت کې ده. موږ سره په هره خپرونه کې همدغه شانې ګډون وکړئ لکه دا نن چې م کړی دی. شکیب خان چې زموږ دایمي اوریدونکی او لیدونکی دی، هغه بیا لیکلي چې سلامونه او مینه او احترامات او نایس پروګرام دی، ګریټ شو ده، ډېره مننه. او ارمان موسی بیا لیکل چې خپله یاره تر اخره به درته ناست یم او روان اوسئ. نو شکیب خان لیکلي چې پروګرام اورم او ډېر زیات زبردست دی، ډېر ښایسته دی. مننه شکیب خانه، خوشحاله او سوکاله اوسئ. اتل درد را سره ملګری شوی دی، سلامونه، نیکې هیلې او احترامات د خپرونې ټولو کارکوونکو او محترم میلمه ته رسوم. اتل درد صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. پوښتنه مې ویلې میلمه نه دا ده چې شاعري دي ډېره د کوم شاعر خوښه ده او د کوم شاعر غزلونه ډېر وایي او ویلو مو دي. دویمه پوښتنه کوم چې څه ډول شعر دې خوښیږي، غزل، نظم که آزاد نظمونه؟ امید دی چې خاطر مو دروند نه شي. دا یې تاسو ته لیکلي دي، ځان سره پوښتنه به یاداشت کوي سلمان خان، نو بیا به ورته جواب ورکوي. او ارمان موسی لیکلي چې ارمان مومن، فاروق سالار، رویداد پروانه او بلال فدا سرحدي ریاض ښه نه پوهېږم دغه دوستان یې ټیک کړي دي ځان سره چې دا دې خپرونې ته حاضر شي، خو هغه درک نه لګېږي. نو ارمان موسی صاحب ستاسو یار چې دی هغه ځان لري، او نه کاروان مومن شته دی او نه دغه نور دوستان شته دی. احمد خان یو ځرمان لیکلي چې احمد خان ستاسو د شعر منځپانګه څه ده؟ سلمان احمد خان وایي چې ستاسو منځپانګه څنګه؟ وقار احمد لیکلي دي چې ډېر زیات ښکلی او ډېر زبردست دی درته لیکلي دي. منصور جان لیکلي چې خپل رور فخر کوم او داد ورکوم. نو منصور جانه موږ هم په تا فخر کوو چې ته موږ سره یو ځای شوی او خپرونه کې ډېره زیاته مننه. او ثناء الله ثنا لیکلي دي چې ماشاءالله، او زمونږ ډېر ګران ملګری شاعر او لیکوال احمد شاه تغذیه صاحب را سره ملګری شوی دی، هغه لیکلي چې سلام او احترامات ګران میلمه او د ستوري راډیو ټلویزیون ټولو کارمندانو ته وړاندې کوم. خپرونه مو په مینه ګورم، خوشحاله او سوکاله اوسئ. او تغذیه صاحب د تاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې تاسو همیشه زمونږ خپرونې ته په ورین تندي راځئ، زمونږ خپرونه تر اخره پورې ګورئ اورئ. نن را سره ښاغلی سلمان احمد خان چې ډېر خوږژبی شاعر او خوږژبی سندرغاړی دی په خپرونه کې میلمه دی. انشاءالله ستاسو په طبع به برابر وي، تر اخره پورې را سره خپرونه بدرګه کوي. مننه. فواد جان لیکلي چې سلام فرام فواد جان. وعلیکم سلام فواد جانه، مننه. وقار لیکلي دي چې کامیاب اوسېږئ، تم کامیاب اوسېږي، خوشحاله او سوکاله اوسېږي وقار جانه. ارمان موسی لیکلي چې ارمان محمد پیر صاحب چرته دی راشه یار مې پروګرام ته ناست دی. نو ته بس کاروان مومن صاحب راوغواړه په هر شکل چې ته مې ټلیفون ورته وکړې راشه خپرونې ته سندره خو دې وچلېدله ورته ووایه، او کېدای شي چې نورې سندرې دې وروسته وي نو هغه به هم واورې. یوه سندره خو پکې لاړه دوستانو واورېدله. واصف الله لیکلي چې وروره سلام کوم، بل پروګرام وقار احمد سره جوړ کا، ډېر ښه لیکوال دی. سمه ده وروره، وقار احمد سره به هم جوړ کړو. هر څوک چې غواړي چې موږ سره خپرونه وکړي نو زموږ دغه د فیسبوک اډرس هم شته، د چینل دغه مې د میسنجر هم شته، او زما شخصي که څوک واتساپ لري یا زما میسنجر لري ما ته صرف یو میسج راولیږي. انشاءالله زه کوشش کوم چې زه ورته وخت وباسم او خپله خپرونه ورسره زه ورسره هغلی صدف ځواک یو ځای برابره کړو. ډېره مننه. او
ګبین جان راغلی. ګبین جان لیکلي سلامونه ستوری صاحب تاسو ته او ستاسو خوږو مینهوالو ته او سلمان جان ته په خیر راغلی وایو. وعلیکم سلام ګبین جان په خیر راغلی. دا خو ستاسو اول ځل دی زما خیال دی ګبین جان هر کله راشئ او بیا هم درته په تمه یو چې نورو خپرونو ته هم حاضري ولګوئ. رفیق احمد راغلی دی زما خوږ ډېره مننه. والد صاحب دی زوی تاسو زوی جی بالکل او جی نړۍ سلامونه وړاندې کوم ډېر احترامونه ځکه زه دلته دغه شوم والد صاحب د مسلمان نزوان ښکاري په تصویر کې چې زه تېر نه وځم. نو قدرمن رفیق احمد صاحب چې تاسو په دونه مینه باندې د خپل زوی خپرونې ته حاضر شوي اوسئ نو زموږ سلامونه او دادونه او احترامونه ټول قبول کړئ او هغه نه موږ ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ بلنه قبوله کړې ده او په دې خپرونه کې موږ سره یو ځای شوی دی او الله دې درته خوشحاله او سوکاله لري. الله مو په دې زوی باندې د زړه ارمانونه ویستلی که. او ارمان موسی صاحب لیکلي دي ستوری صاحب بس زه ورته وټساپ میسیج کوم یا کال به ورته وکړم. صحیح ده موسی صاحب تاسو کاروان ته کال وکئ هغه به مزر شي. نو دغه کمنټونه او نگار بهار خور راغلی د هغه سلامونه لیکلي دي وی لیکلي دي خوشحاله او بریالي اوسئ. او دغه دوستان بار بار زړونه رالیږي ګلونه رالیږي. نو دا تاسو او تاسو صدف او سلمان خان تاسو دواړو ته مایک په اختیار کې دی چې هر یو ته اول جواب وایي. نو ستوري صاحب اول حق سلمان خان ته ورکړم ځکه دوی زموږ مېلمه دی نو دوی به ټول کمنټونو ته ځوابونه وایي. سلمان صاحب مهرباني وکړئ. ډېره زیاته مننه. ما خو د یو ملګري دا کم کمنټ و دا مې نوټ کو ځان سره. هغه وایي چې تاسو د کم شاعر نه ډېر متاثره یو کم ډېر خوښ دی. نو ظاهره د ما چې کلام د چا ویلی دی کاروان مومند د ټولو نه خوښ شاعر زما همدغه دی. داسې شاعران ډېر دي ګورم هم مینه ټولو ته لرمه خو په اوس وخت کې زما کاروان مومند ډېر زیات خوښ دی او ډېر یې لولم. خلک مونږه خو دې خفه کړو بالکل ستاسو بیدار صاحب ستاسو شعرونه هم ډېر مالوستي دي او تاسو پته ډېره زیاته مننه ګپ موږ خپل خپلولو کې جی بالکل پوه شولې نو ډېر شاعران به تقریبا شلو نه به زیات سره شاعران ملګري شوي هغه یو به پته وي چې اوس به سلمان احمد خان زما نوم یادوي. پوه شولې په دغه جمله کې به یو زه وم کېدای شي ساده ځواک مي تاسو یوازې د کاروان مومند نوم واخیسته او واقعیت دی چې کاروان مومند خوږه شاعري کوي زما هم خوښیږي او بیا چې تاسو کم طرز ورکوئ تاسو کم کمپوز ورکوئ او هغه جوړوئ ځکه چې تاسو خو د موسیقي آلات نه غږوئ اکثره نو د نور موسیقي چې جوړوئ هغه ورته ډېره په خوند جوړوئ ډېره زیاته خوږه موسیقي جوړوئ. ډېره مننه مهرباني. ډېره مننه ستاسو. نو هغه که غزل وي که نظم وي که بند نظم وي که آزاد نظم وي نو زیات تر زه د هغې هغه لولم او داسې نور ملګري هم دي فیسبوک کې اکثر ګورم نو داسې به زه وایم چې د یو شاعر نوم ایستل مناسب هم نه ده ځکه ډېر ملګري دي ښه شعر لیکي خو زما په دغه چې کوم دی نو کاروان مومند صاحب زه ډېر لولم او خوښ مې ډېر زیات او ارمان موسی ته هم ډېره مینه چې ناست دی او زموږ دا پروګرام ګوري. کاروان صاحب ما ته بیګا میسج کړو ما ته وی چې یاره زه راځم پروګرام ستاسو نشته دی نو ما ورته ویل سبا دی زموږ پروګرام د خیره نو هغې ته پته نه وه شاید چې هغې کې کنفیوز وي. موږ خو په اعلان کې لیکلي دي چې یکشنبې اتوار ورځ 10 تاریخ نو موږ په هر یو اعلان کې لیکو مکمل په تفصیل سره ټول هغه وخت او نیټه او دغه ټول لیکو ځینې دوستان پرې پوه نه شي بخښنه غواړو. نو موږ سره دلته ډېر زموږ دروند مشر او ډېر خوږژبی شاعر قاضي حنیف الله صاحب ډاکټر هم دی دا پی ایچ ډي کړې ده هغه را سره یو ځای شوی دی او لیکلي چې ماشاءالله ښاد او بریالي اوسئ. قاضي صاحب ستاسو نه هم ډېره مننه کوو چې تاسو زموږ خپرونه کې ګډون وکړه برخه هم واخیستله ډېره زیاته مننه خوشحاله او سوکاله اوسئ. او ګبین جان لیکلی چې لکه چې مشهور و ځکه چې ارمان جان لیکلي چې بله خپرونه د ګبین جان سره وکړئ بالکل په دواړو سترګو به وکړو انشاءالله. زموږ دغه چینل چې دی هم د دې شاعرانو ادیبانو لیکوالانو او دغه دوستانو دپاره دی او ما خو تاسو ته مخکې ویلې چې هر څوک غواړي ما سره دی په میسج باندې خپل اړیکه ونیسي خپل شعرونه دې راته راواستئ موږ ورسره خپرونه جوړوو. نو دغه شانې دوستان ډېر زیات را سره ملګري شوي دي
نو تا نه به یو څه اورو په ترنم کې څنګه خو سلام غواړم چې خپل یو کلام درته ووایم. بالکل زه ستاسو کلام ته په دغه یې او که د دې نه مخکې صدب ځواک صاحب خپلو کتونکو ته ځوابونه ورکړي که هغې نه پوښتنې شوي دي کمنټونو کې ځکه یې خو ما ته وخت راکړو. سمه ده سلمان صاحب مننه کوم. نو زه به هم له ټولو اوریدونکو څخه زیاته مننه وکړم چې نن ورځ خپرونه کې هم موږ سره ګډون وکړه او زموږ میلمه یې په خپلو کمنټونو سره ونازولو. خدای دې تاسو سره راته تل لري چې همداسې خپرونو کې را سره ونډه واخلئ او کمنټونه وکړئ. او ستوري صاحب یو کمنټ تاسو ویلی چې کوم چا څه پکې ویلي و ډالۍ کړي وو نو له هغوی نه زیاته مننه کوو ځکه چې لږ څه انټرنیټ ستونزه ده ما هغه پوره وانه اورېدو خو دوی چې هر څه ویلي وو له دوی څخه زیاته مننه کوم. زمونږ ټول دوستان چې دي بس خوشحاله او سوکاله دي اوسي موږ سره دي اوسي موږ سره د سلمان خان نورې سندرې دي تکلیمي دي او هغه به خپل غږ باندې استاد سره خپل شعر دغه کې د زمزمه کې مهرباني. ها بیدار صاحب کلام صدا سي دی چې پسیر د یو مارغه زه په هوا کې چرته ورک یم. واه پسیر د یو مارغه زه په هوا کې چرته ورک یم ما ولټه وزان کې زه په تا کې چرته ورک یم. او زه ستا د حصول فکر کې له ځانه بې درک یم. زه ستا د حصول فکر کې له ځانه بې درک یم. زه داسې ستا د عشق په انتها کې چرته ورک یم. او څه داسې نه چې یاره دې پانی دنیا کې ورک یم که ورک یم ستا د سترګو په دنیا کې چرته ورک یم. څه داسې نه چې یاره دې پانی دنیا کې ورک یم که ورک یم ستا د سترګو په دنیا کې چرته ورک یم. او له جنګ او شر نه ډک وحشي ماحول کې هم محفوظ وم خو ستاسو ښار کې ګوره په رڼا کې چرته ورک یم. له جنګ او شر نه ډک وحشي ماحول کې هم محفوظ وم خو ستاسو ښار کې ګوره په رڼا کې چرته ورک یم. ډېره مننه. او تعجب نه دی چې ګوره په تیارو کې ځان سره وم. تعجب نه دی چې ګوره په تیارو کې ځان سره وم. تعجب نه دی چې ځان نه په رڼا کې چرته ورک یم. او دا ځکه مې نن سر او تندی نه لګي سلمانه. تعجب نه دی. ډېره مننه. تعجب نه دی چې ګوره په تیارو کې ځان سره وم. تعجب نه دی چې ځان نه په رڼا کې چرته ورک یم. او دا ځکه مې نن سر او تندی نه لګي سلمانه د موره مې نن بیا جوړې دعا کې چرته ورک یم. په سیر د یو مارغه زه په هوا کې چرته ورک یم ما ولټه وزان کې زه په تا کې چرته ورک یم. مقطع یو ځل بیا ووایه. دا ځکه مې نن سر او تندی نه لګي سلمانه د موره مې نن بیا جوړې دعا کې چرته ورک یم. او په سیر د یو مارغه زه په هوا کې چرته ورک یم ما ولټه وزان کې زه په تا کې چرته ورک یم. ما ولټه وزان کې زه په تا کې چرته ورک یم. ډېر ښکلی. دا دغه شانې به نور خواږه ته خو هغه لږه د خبره وې په هیرو کې لال راوختلې ښه ما خو صرف دا سوچ کولو چې ته دا د کلمې او ترنمونه دا سندرې دا سره زمزمه کوې ته خو پکې خپله دونه ښکلې شاعري کوې چې موږ د خپل شاعرۍ نه دغه زړه تور کړو. ډېره مننه. دا چې نه تاسو ته مونږ چېرته رسو خو بس دغه لږ ډېر لیکل کوم او یقین وکړئ چې زه د خلکو دا شاعري ګورم په فیسبوک باندې نو ما زما د خپلې نه زړه مړېږي زه دغه کوم هم نه اکثر زه شعر کوم هم نه ده بعضې نیم وخت چېرته زړه م دغه راوچت شي نو شعر کو فیسبوک باندې. ډېر ښکلی شعر دي. زه دا یو څو کمنټه دي دا د سره شریکوم بیا راځو ستا خواته. محمد اکبر سلطاني صاحب راغلی دی هغه لیکلي سلامونه تاسو ته او ستاسو دروند میلمه ته رسوم. سلطاني صاحب هر کله راشي په خیر راغلی او میلمه ته دې سلامونه ورسېدل ډېره زیاته مننه. ارمان موسی صاحب لیکلي چې سلمانه بس پیر صاحب هغه کلام راته ډالۍ کړه خوند به وکړي. هغه زما په سر د ټول کلي جنګونه اخلي او زه به یې څنګه په سر هر یو الزام نه اخلم. دغه کلام ځان سره که د سره نو بس هغه به ورته بیا وروسته ډالۍ کړي. او احمدشاه او تغذي صاحب لیکلي چې ښکلی کلام ډېره زیاته مننه. هارون جان لیکلي دي ټولو ته سلامونه او احترامات. وعلیکم سلام هارون جان خوشحاله او سوکاله اوسئ. سهیل احمد را سره ملګری شوی دی لیکلي چې ماشاءالله. وقار احمد خان وقار احمد خان لیکلي دي چې ډېر ښکلی او په زړه پورې کلام. نو دغه
کمنټونه سلمان احمد خان نو بس دا خو تا واورېده ته ورته خپل جواب هم ورکړه او که ممکنه وي یو بل غزل را سره یا شعر را سره ډالۍ کا او یا به زه دلته یو د کلمه ورکم. ډېره مننه بیدار صاحب. دلته خو ما ته کمنټونه نه ښي ځکه زه همدغلته چې کوم ځای سټریم یارډ باندې زه راغلی یم نو هملته کې یم او د ټولو کتونکو ډېره زیاته مننه. دې کې زما دا وقار احمد چې کوم دی دا زما تره دی او داسې پکې نور کم تره ترور زامن دي نو د ټولو نه ډېره مننه کوم چې راغلي دي او ما اوري. زه به هم مننه وکړم، خصوصي مننه چې ستاسو په خاطر باندې زموږ خپرونې ته راغلي دي، زموږ خپرونه ښکلې کړې ده، ښایسته کړې ده او درنه کړې ده. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د والد صاحب نه، ستاسو د تره نه، ستاسو د نورو دوستانو نه او دا هیله ترې لرم چې همیشه دې موږ سره دغه شانې په دې بنډارونو کې برخه واخلي. انشاءالله ښکلي بنډارونه به لرو او سلمان احمد خان به دا یو ځل نه موږ بیا څو ځل راولو. مهرباني. یو څو شعرونه به ووایم بیدار صاحب چې لنډ بهر کې دي چې څوک په رڼا مین دي د چا تیاره خوښه ده، څوک په رڼا مین دي د چا تیاره خوښه ده، د جنت هورې څه کړم زما هغه خوښه ده، څوک په رڼا مین دي د چا تیاره خوښه ده، د جنت هورې څه کړم زما هغه خوښه ده، له هر قدم وړاندې مې استخاره خوښه ده، هر ګناه پسې مې بیا بیا توبه خوښه ده. واه واه ډېره مننه. له هر قدم وړاندې مې استخاره خوښه ده، هر ګناه پسې مې بیا بیا توبه خوښه ده او د ګناهګارو چم کې مې ملایکه خوښه ده، د ګناهګارو چم کې مې ملایکه خوښه ده. سلمانه ژوند ښکلی دی، سلمانه ژوند ښکلی دی خو ستا ډرامه خوښه ده. سلمانه ژوند ښکلی دی خو ستا ډرامه خوښه ده. ستا ډرامه خوښه ده. بس واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی شعر او ښکلی غزل دی را سره شریک. محمد اکبر سلطاني صاحب لیکلي چې د چا چا شعرونه یې سندرو کې ویلي نو چې د چا شعر یې خوښ شوی دی هغه ویلی دی، خو زیات یې د کاروان مومند شعرونه ویلي دي او د نورو دوستانو به هم ویلي، ډېر زیات یې ویلي دي. بالکل بیدار صاحب زه انتخاب کلام وایم هغې کې ستاسو کلام هم دی، په هغه ټولو تصویرونو باندې اور لګوم، ستا د مودو مودو یادونو باندې اور لګوم. دغه یو کلام ستاسو ما ویلو او دې سره سره د نورو هم بلا ملګرو کلامونه مې ویلي دي، زیات په پکې د کاروان مومند صاحب وي. او د خمارونو ماتېدو نه مې توبه وویسته، نشه پرېږدم د میکدو نه مې توبه وویسته، ټوپک ماتوم جنگ ختموم اعلان د صلح کوم، سنگر پرېږدم د جنګېدو نه مې توبه وویسته، قبر زوال لري مستی د انسان ژوند تباه کړي، قبر زوال لري مستی د انسان ژوند تباه کړي، غریب سړی یم مستېدو نه مې توبه وویسته، څوک چې پخپله سړی نشو په زور نه سمیږي، او څوک چې پخپله سړی نشو په زور نه سمیږي، د داسې خلکو سمیدو نه مې توبه وویسته، د زړګي صبر مې تمام شو انتظار یې نه کوم، د زړګي صبر مې تمام شو انتظار یې نه کوم، په لویه لار د ودرېدو نه مې توبه وویسته، هېڅ نه خپلېږي چې زړه کې وي نفرت بیداره، هېڅ نه خپلېږي چې زړه کې وي نفرت بیداره، او د کینه بازو خپلېدو نه مې توبه وویسته، د خمارونو ماتېدو نه مې توبه وویسته، او نشه پرېږدم د میکدو نه مې توبه وویسته، ټوپک ماتوم جنگ ختموم اعلان د صلح کوم، سنگر پرېږدم د جنګېدو نه مې توبه وویسته. ډېره مننه. خوشحاله او سوکاله دا ډېر ښه کلام دی بیدار صاحب، ډېر زبردست کلام دی، ډېر ښکلی دی، د کلمه کړی او ښکلی دی، ستا په غږ دې برکت شي. نو دلته موږ سره څو دوستان که نور نه وي راغلي هغه به م ځینې مونوالم. ندیم خان را سره ملګری شوی دی، ندیم خان هم سلامونه لیکلي دي، او عتیق الرحمن خان لیکلي چې ارشاد واه واه ډېره مننه.
صدلی لیکلي چې ارشاد نو محمد احمد خان د زړونه را لېږلي دي. نو د بیګم دا مستاد کورنۍ د غړو نه څوک یا د دوستانو نه بالکل جی او ځکه چې دا نوم یې تا سره دغه د محمد خان یې لیکلی دی که نه جی جی نو زړونه را لیکلي دي تا ته هم موږ زړونه ډالې کوو او تقزي صاحب لیکلي چې ښکلی کلام ښکلی د کلیبا او هارون جان لیکلي دي چې ډېر ښکلی پروګرام. مننه. خوشحاله او سوکاله اوسئ دوستانو. راځم دې ته چې دا تاسو یو تپوس نه زه کوم ستا په دغه کې چې د موسیقي کوم محله غږولی شي وهلی شي درته یاده ده که نه ده؟ دا تپوس مې شخصي د ستاسو نه دی وایم چې څنګه غږولی شي ورسره که نه؟ بیدار صاحب داسې یو آله هم نشم غږولی. دغه کوشش ودلته یو ملګری و موږ سره زه چې راغلی وم دوبۍ ته نو یو کس و نو هغه ته ما ویلي یاره ما ته ګیټار وښایه. هغوی سره ګیټار روزانه به تلو راتلو. هغه چې کومې ورځې نه ورته مو وویل چې دا ګیټار راته وښوه نو په سبا باندې هغې د کمرې نه وویستو. نو بس دغه یو کوشش مې کړی و او نور داسې وخت میلاویږي نه چې سړی لاړ شي او هلته زده کړي که نه. نو داسې یو آله هم نشم غږولی. البته ځان سره هغه خپل دا چې کوم زه ترنم جوړوم نو به دا زه خپل انخط یم ځان سره به دا همداسې دغه کوم برابروم او بل د موبایل په ذریعه جی جی د موبایل په ذریعه به کې زیاتر کار. زما پوښتنه له سلمان څخه دا وه چې ستاسو په شعرونو کې د چا اثر زیات شته دی، یعنې تاسو د کاروان مومند شعرونه زیات اورئ نو د هغه اثر تاسو احساس کوئ؟ دا دغه واز کټ کټ کېږي. زه به دا پوښتنه تا ته تکرار کړم چې پرې پوه شي. دا وایي چې تاسو د کاروان مومند شعرونه ډېر ویلي دي، د هغه اثر خو ستا په شعرونو باندې نشته. مقصد یې زما خیال چې همدا دی. ښه جي نه داسې دغه به نه وي. زه وایم چې زه خو د ډېرو ملګرو شعرونه وایم او څه داسې وي چې هغه زه ریکارډ کړم او څه دغسې وي چې زه ځان سره لګیا یم او هغه وایم او ډېرو ملګرو شعرونه به راته زه وایم چې یاد هم وي. نو داسې به څه قسمه هغه به نه وي چې مطلب د هغوی د شعرونو اثر به په ما باندې ظاهر شوي. البته خوښ مې ډېر زیات شعرونه یې ډېر لولم او بس دغه څو دغه دي. تاسو زما کلامونه واورېدل شاید چې تاسو ته محسوسه شوي. زه وایم چې داسې اثر به نه وي پکې. نه خو بس شاعري خو ستا ماشاءالله خپله په خپل ځای باندې ډېره ښکلې او درنه شاعري ده. پوه شولې؟ د نوي کلي شاعران خو ټول تکړه دي. د دې دور چې زما نن زه مشاعرې له تللی وم ترې راغلم نو ته باور وکړه چې د هر شاعر شعر مې اورېده ما به ویلې چې یاره که دا د په کوم ځای کې دا شاعري دونه زده کړله دونه ښکلې شاعري کوي که نه. دا نوی نسل نوی کل چې دا کوم شاعران راغلي دي نو ډېر تکړه دي ماشاءالله. خدای دې ورله توفیق تا په شمول باندې. نو ستاسو خپله په شاعرۍ کې ډېر پوره دغه پروت دی وزن او درنه شاعري هم ده. ډېره زیاته مننه. نو خپل یو غزل یو څه راسره بیا شریکیانو خوشحاله به شو. دا لیدونکي اورېدونکي به هم واوري. تنگ یارانن میں اورېدلې د لیلا د بنګړو شرنګ یارانن میں اورېدلې د لیلا د بنګړو شرنګ یارانن میں اورېدلې د لیلا د سوانه ورځې دی په غم د فتح خانو خوړې رابي لاړې نو بس لاړې هندوستانو خوړې ژوند عبارت وستا یاري یې له جملې ووته د ورځې خوب د تعبیر معنا د شپې ووته ستا د پیغور د زغم جړې زړه ته ورسېدې څه نتیجه خو ستا د شوې تجربې ووته څه نتیجه خو ستا د شوې تجربې ووته.
خدایا واکرا کا چې غم ور سره نیم کړم دا غربت په خانانو کې تقسیم کړم خدایا واکرا کا چې غم ور سره نیم کړم دا غربت په خانانو کې تقسیم کړم بندگان دې هم جاهل او ظالمان کړل بیا دې زه په وړکوالي کې یتیم کړم خدایا واکرا کا چې غم ور سره نیم کړم دا غربت په خانانو کې تقسیم کړم دا غربت په خانانو کې تقسیم کړم واکرا کا خدایا واکرا کا خدایا واکرا کا خدایا واکرا کا خدایا لویا خدایا لویا خدایا لویا خدایا لویا خدایا لویا خدایا لویا خدایا ستا پلا سنو کې ډک جام دې ساکی زبې نشي ماما خام دې ساکی راکړه چې اوس کما پلپو لپو نم خو مې هسیم بدنام دې ساکی نم خو مې هسیم بدنام دې ساکی ستا پلا سنو کې ډک جام دې ساکی زبې نشي ماما خام دې ساکی زبې نشي ماما خام دې ساکی Saki, 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 Saki. فصل خمار لقدم باشما زری زری میار اندام دے ساکی فصل خمار لقدم باشما زری زری میار اندام دے ساکی داسر گلان رے بارانو مخام اور لگوستا ورطا پام دے ساکی پاروک سالار ځانته حیران پاتې شو نن سرنګین غوندې الهام دې ساکی نن سرنګین غوندې الهام دې ساکی ستا په لاسونو کې ډک جام دې ساکی زبې نشي ماما خام دې ساکی راکړه چې اوس کما په لپو لپو نوم خو مې هسې بدنام دې ساکی نوم خو مې هسې بدنام دې ساکی Saki, 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 Saki. زه یو تپوس لرم بیا به تاسو خپل مونږ یو شعر ما سره د دې خپل استندورو دپاره تاسو کمپوز خپله جوړوئ که نه د چا نه مرسته نه جینه داسې هېڅ چا نه ما تر اوسه دې شي کې مرسته نه ده غوښتې او زه خپله جوړوم کمپوزینګ ټول هر څه زه خپله کوم کمپوز به خپله کوې لکه د یو سندرې دپاره کمپوز چې دی دا ډېر مهم شی دی او چې کمپوز صحیح نه وي بیا هغه نه دغه کېږي دا سندره زمزمه او ترانو مې هم ښه نه راځي نو مهرباني وکړئ یو غزل را سره خپل شریک یارانو وغږوئ څو د مستۍ سندرې یارانو وغږوئ څو د مستۍ سندرې څو لیونۍ سندرې څو لیونۍ سندرې تبله رباب روړی جي بل کرن خان راولی چې راته ووایي څو باچا خانۍ سندرې او هر خوا د ظلم روان په دې بېوسه ولس هر خوا د ظلم روان په دې بېوسه ولس پورته شئ وغږوئ د بیدارۍ سندرې او دې سره زه د پیلني شعر هغې مطلب چې کومه ده زه بار بار هغه سره دوهراوم چې لکه څو لیونۍ سندرې څو لیونۍ سندرې نو دلته خو دې کې ویلی نه شم ځکه چې غزل دی نو درې مصرۍ نه شو راوړی او تا چې پرېښودی یمه اوس راله خوب نه راځي
تا چې پرېښودی یمه اوس راله خوب نه راځي په نیمه شپه کې اورم د بېوسۍ سندرې. زما غږ درځي؟ غوږ یې ورته. ډېره مننه. او تا چې پرېښودی یمه اوس راله خوب نه راځي. یو دوست لیکلی دي چې په ژوند کې دی ښه خاطره او بده خاطره څه ده، هغه به وروسته موږ ته جواب راکړي، او که نه دا اوس یې راکړي نو هغه ستا خوښه ده. دلته کبیر هغه موږ سره یو ځای شوی دی، هغه لیکلي سلامونه. کبیر هغه مننه، خوشحاله او سوکاله اوسئ. نو سلمان احمد خان نیټ چې دی صحیح کار نه کوي، نو کله که وځي دغه نه دوستانو نه زه معذرت غواړم. عبدالمجید زازیه صاحب را سره ملګری شوی دی، هغه هم سلامونه لیکلي دي. او وعلیکم سلام مجید زازیه صاحب، کبیر هغه دواړو ته ګېډې سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته موږ در رسوو. او علي رحمان مومن موږ سره یو ځای شوی دی، لیکلي سلامونه نیکې هیلې درنښت ومنئ، میلمه ته هم سلامونه وایم. علي رحمان مومن صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. او ستاسو پروګرام ماشاءالله ډېر ښایسته دی، خوشحاله اوسئ، سوکاله اوسئ چې زموږ د خپرونې صفت مو کړی دی. ستاسو نه مننه کوو. او سلمان احمد خان موږ سره خپرونه کې ملګری دی، انشاءالله بیا به راشي. کله کله د انټرنیټ د خرابېدو په وجه باندې هغه د خپرونې نه وځي. ما سره خپل همکاره صدف ځواک ده، صدف ځواک که څه لري مهرباني وکړه. نو ستوري صاحب له ما سره خو کوم څه نشته. د سلمان یو غزل و چې هغه خپله دوی په خپرونه کې وویلو، نو که تاسو سره کومه دکلمه وي د سلمان خان نو هغه تاسو نشر کړئ. سمه ده، زه ګورم چې ما سره یو دکلمه شته، دغه دکلمه به ورکړو نو بیا به ګورو چې غم په خندا کې پټوم در سما د زړه ټوټې را ټولوم در زما زړه مې دیدن غواړي نور هیڅ نه مني خپل انا او د کوم در زما د پښتو ملته د حیا رواج ده سبحان با جوړوم در زما د مایوسه احساس مې ونوجني د مایوسه احساس مې ونوجني اور بپلوټا لګوم در زما د چا پیغام می خادي مرګ نکړي د بڼوخ کې اوچوم در زما مرګي صبر وکړه درغلما یو سو کارونه لنډوم در زما اے گل رخسار استا اور بل د پارا یو سو گلنا شکوم در زما یا درد تمر بی صبری خنوی داد صادر پسروم در زما یا درد تمر بی صبری خنوی داد صادر پسروم در زما. ډیر ښکلی سلمان احمد خان ډېر زیاته مننه. هغه اخري دکلمه د مونږ دوستانو سره شریک کړه، نو تاسو مونږ سره غږ ما اورئ اوس؟ او ستاسو غږ راځي خو لږ دلته انټرنیټ ستونزه لرم نو په دغه وجه او د انټرنیټ ستونزه ده. مونږ هم بخښنه غواړو د ټولو دوستانو نه، زموږ خپرونې وخت په ختمېدو دی، ختم شوی دی تقریبا.
خو موږ د سلمان احمد خان خبرو او د کلمو او سندرو دومره دغه کړلو دا خبره وزنګولو که نه چې هغه د وخت دغه هم را سره نور یاري نه کوي او وخت زیات تیزۍ سره رانه لاړه. موږ غواړو چې تاسو سره ډېرې نورې خبرې وکړو خو متاسفانه چې موږ خپل خپرونې وخت هم دغه 1 ساعت یا 1 ګنټه لرو، د دې نه زیات نشو کولی چې بیا نور خپرونه ته ادامه ورکړو. نو تاسو په دې اخره کې موږ ته خپل پیغام ووایي که صدف څه ویل غواړي تاسو اول صدف تاسو خبره وکړئ بیا به موږ ته پیغام ووایي بیا به خپرونه دوستانو خدای پاماني وغواړو. نو ستوري صاحب د خپرونې په دې برخه کې زه هم له ټولو دوستانو څخه او له سلمان احمد خان څخه مننه کوم چې نن ورځ یې خپرونه کې موږ سره ګډون وکړه او له دوستانو څخه بخښنه غواړم چې دلته لږ څه انټرنیټي ستونزه د پروګرام قطع وصل کېږي. نو خدای دې وکړي چې تاسو موږ څخه خفه نه شئ. نو دوی ته هم ټولو ته ښه ژوند او ښه شپه غواړم او ډېره مننه کوم. غواړم چې تل دوی زموږ خپرونه سپورټ کړي او خپل کمنټونه له موږ سره شریک کړي. سلمان احمد خان خپل پیغام هغه متاسفانه چې د هغه انټرنیټ هم صحیح کار نه کوي. سلمان احمد خان بخښنه غواړم بیدار صاحب او ستاسو غږ راځي. ښه بس موږ سره اخري خبرې خپل اخري پیغام شریک کا خپرونه مو پای ته رسېدلې ده. دوستانو به خدای پاماني غواړو. تاسو څه ویل غواړئ دوستانو؟ ډیره زیاته مننه بیدار صاحب تاسو هم او د صدف ځواک هم چې تاسو ماته بلنه راکړه دغه پروګرام کې. د کتونکو هم ډیره مننه چې دغه 1 ګنټه موږ سره هم دغه لایو کې ناستو او کتلې او زمونږ غونډې تاسو غټه هستي خو چې زه دومره برداشت کړم وېریدم. ډیره زیاته مننه د کتونکو هم او زه به دا ویل غواړم چې یاره والدینو ته مې دا پیغام دی چې خپل بچي که داسې یو څیز کې انټرسټ لري نو هغه مه منع کوئ د هغې نه. ځکه سندره امن دی. شعر یو کس لیکي نو ده کې به احساس وي. حساس سړی شعر لیکلی شي. نو بس زما هم دغه لنډ غوندې پیغام دی ټولو والدینو ته چې دغسې که ستاسو بچي یو طرف ته ځي څنګه چې زه یم نو زما پلار په ما باندې دا منع نه کړی چې یاره ته ولې دې کار ته دغه ورکې او وخت ورکې او ولې دې طرف ته ځې. حالان کې زمونږ په معاشره کې دې کار ته وختي ما خبر وکړه چې ډېر په سپک نظر کتلی شي. نو بیا هم د ټولو کتونکو ډېره زیاته مننه. بس زما دغه لنډ پیغام او ستاسو هم ډېره مننه چې ماله وخت راکړو دغه پروګرام کې. په تلو کې بس تاسو نه زه یو ځل بیا نړۍ مننه وکړم چې زمونږ بلنه مو په ورین تندي ومنله. سلمان احمد خان او دغه کوم پیغام چې تا والدینو ته ورکړ نو هغه به سره هم زه بدرګه کوم چې دغه سره چې سندره چې دا هغه وجل نه غواړي. یو پوښتنه به د زه په اخره کې بل هم کوم زمونږ هنرمندان چې دي سندرغاړي ورونه چې په افغانستان کې اوس د کمې ستونزې سره اخته دي د هغې دپاره څه لري؟ څنګه چې تاسو خبر وکړه بیدار صاحب چې سندره امن دی نو دغه څیز باندې بندیز په کار نه دی او باید چې سړی یو ښه څیز ووایي لکه څنګه کرن خان لاله تاسو کو هغې که نه اورېدلي وي نو هغې هم ډېر ښه شعر راوړي او ښه کلامونه وایي. نو زه وایم چې دغه کې رکاوټ نه دی په کار، د دې لاره نیول نه دی په کار. خو بیا هم بس الله دې وکړي چې امن راشي هلته، دا هم غټه خبره ده. او بالکل الله دې امن هم راولي. د امن سره د خدای پاک دغه بندیزونه چې په موسیقۍ لګېدلي دي بالکل او په خاصه توګه په او د جنکو په تعلیم باندې زده کړې لګېدلي چې دغه بندیزونه لرې شي او یو خوشحاله او سوکاله او سرلوړی افغانستان موږ هم ووینو تاسو وینئ. نو ځکه چې ټول پښتانه دي الله دې او دا به د ټولو پښتنو یو لوی ارمان وي. بالکل نو تاسو نه مننه د ټولو قدرمنو او درنو لیدونکو او لیدونکو او مینوالو نه چې دمګړی موږ سره تر دې وخته پورې ستا خبره چې موږ یې برداشت کړو، موږ وزغملو، زموږ د خپرونې واورېدله، زموږ د میلمه خوږې سندرې د کلمې او شعرونه یې واورېدل. ډېره زیاته مننه کوو او دغه یوه هیله به ترې کوو که چا زموږ د چینل نه وي فالو کړی مهرباني وکړئ فالو یې کوئ او لایک یې کوئ او زموږ به دا خپرونه سبا په یوټیوب باندې هم نشریږي
نو هغه په یوټیوب کې بیا تاسو هغه سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه درنه کوو. موږ تاسو دپاره همدغه شانې ادبي او هنري او تعلیمي حتی چې موږ طبي خپرونې هم په خپله خپرولو کې لرو او د یو ډاکټر راولو د هغه سره روغتیایي خپرونه کوو د ژوند او روغتیا په نوم باندې. نو موږ غواړو چې هغه اصلاحي خپرونې ستاسو په خدمت کې وړاندې کړو. تاسو هم راسره ملتیا وکړئ. ډېره مننه. خوشحاله، سوکاله او سرلوړي اوسئ.